حضرت حسن بصری رحمه الله وی چې ما توحید د یو زنانې څخه زده کړی، زما د توحید عقیده او زما د توحید سبق دا د یو زنانې څخه زما په دماغ کې رالی. ورته یو وخت یو زنانه ماله راله، هغې ما ته د خپل خاوند شکایت وکړی، ورته یې د مسلمانانو امامه زما خاوند د بلې زنانې اراده لري، نو ته دی د دې عمله سره وګرځوه. نو ما ورته چې زنانې الله تعالی مسلمان ته ډېرې زنانې جایز کړي دي، در څلورو پورې جایز کړي دي، نو زه د دې عمله څه دی څنګه راوګرځم؟ نو هغه زنانې وژړل. باره ورته ویل د مسلمانانو امامه الله تعالی ما ته داسې حسن را کړی دی، که زما حسن زه تا ته در ښکاره کړم نو تا به پخپله په دې باندې اقرار وکړې چې ستا د حسن سره سره ستا خاوند باید چې د بلې زنانې ستا سره شریک پاته نشي. حضرت حسن بصری وایي ما ته ډېر تعجب ودرېدی چې یو زنانه د دنیا یو فانی حسن دی، د دنیا یو عارضي حسن دی، د دنیا یو ژر ختمېدونکی حسن دی، هغې د دې خپل حسن په خاطر باندې د ځان دپاره شراکت نه خوښوي چې زما خاوند د بلې زنانې زما سره شریک پاته سي. نه کم حسن چې د الله تعالی دی او کم کمال چې د الله تعالی دی او کم علو او لوړ مقام چې د الله تعالی دی، نو هغې به یو عمل د ځانه سره د بل چا متعلق څنګه شریک ومني؟ نو چې زنانه په دې خپل حسن کې د ځانه سره د خپل خاوند سره بل څوک شریک نه برداشي، نو الله تعالی د دې عظیم حسن د دې عظیم کمالاتو د دې بلندو او لوړو مقاماتو سره سره به په عبادت کې بل څوک د ځانه سره شریک څنګه ومني؟ نو ځکه چې کم سړی عبادت کوي نو مقصود به په هغې کې صرف اور صرف د الله تعالی رضایي او هغه عبادت به د الله تعالی د رضا دپاره کوي. او دغه عمل هر هغه څوک کولی سي چې د کوم چا په زړه کې د الله تعالی عظمت و قدر نه وي. وما قدر الله حق قدره، چې د کوم چا سره د الله تعالی د عظمت احساس نه وي او چې د کوم چا سره په دماغ کې د الله تعالی بلندي او د الله تعالی لوړ مقام نه وي، نو هغه سړی بیا دا کولی سي چې کوم عمل د الله تعالی دپاره کېږي په هغې عمل کې بل څوک ورسره شریکولی سي. د دې مثال داسې دی لکه یو بادشاه دی، هغه ډېر عظیم دربار جوړ کړي او هغه عظیم دربار ته د دې بادشاه ډېر مخلوقات را حاضر سي، او په دې عظیم دربار کې بادشاه یو سړی ځان له راطلب کړي او هغې راوبولي، هغې و خپل حضور ته ودروي. ټوله دربار متوجه دی او بادشاه پر تخت باندې ناست دی او هغه سړی بادشاه ته ولاړ دی. نو بادشاه هغې ته کلام و وینا کوي، بادشاه هغې ته امر کوي او بادشاه په دې خبرو کې هغه ځان ته متوجه کوي، لیکن هغه سړی د بادشاه خبره ته غوږ نه نیسي، هغه د بادشاه طرف ته نظر نه کوي، هغه بادشاه ته متوجه نه دی، بلکې د دربار په کونج کې یو حبشي بدرنګه تک تور غلام ولاړ دی. نو دی د هغې طرف ته ګوري، د هغې خبرو ته متوجه دی او خپله توجه یې د هغې طرف ته راګرځولې ده. ستاسو خیال دا دی چې بادشاه دپاره به دا څومره لوی توهین بلل کېږي، او دا د بادشاه توهین دی او دا د بادشاه استهزا او د بادشاه سپکاوی بلل کېږي. نو بیا به په کوم شکل بادشاه هغه بنده د دې درباره څخه وباسي؟ په څومره ذلت باندې، په څومره رسوایي باندې، په څومره تعذیب باندې او په څومره سپکاوي او اهانت به بادشاه دغه بنده د دې درباره څخه باسي چې رابللی ما او متوجه کړی ما ځان ته او کلام زما درته کېږي، لیکن په دې ټولو کې ته متوجه وي یو حبشي و بدرنګه غلام ته او ستا نظر و فکر هغې ته دی او ستا سوچ او فکر په هغې کې باندې. نو بیا بادشاه هغه سړی د خپله درباره څخه په دې شکل پسې اخلي. نو چې کوم سړی لمونځ کوي هغه لمونځ د الله تعالی طرف ته کېږي، لیکن د ده غریب توجه و بل چا ته وي. چې کوم د صدقې عمل کول کېږي هغه صدقه د الله تعالی د ذات لپاره کېږي، الله تعالی دې بنده ته متوجه دی، لیکن دې صدقه کې د ده توجه بل چا ته وي. چې کوم اطاعت او عبادت د الله تعالی دپاره کېږي نو هغې الله تعالی ده ته متوجه دی، لیکن په دې عبادت او صدقه او په دې نیکو اعمالو کې د ده غریب توجه بل چا ته وي. نو بیا خو الله تعالی هغه عبادت، هغه صدقه، هغه نیک عمل د دې سړي پر دې مخ باندې
او په دې عمل سره سړی ذلیله کوي او په دې عمل سره سړی ستړی کوي او په دې عمل سره انسان خوروي. ځکه د الله تعالی عظمت داسې عظمت دی چې د هغې په مقابل کې هېڅ عظمت نشته. د الله تعالی قدرت و لویي داسې لویي ده چې د هغې په مقابل کې بله لویي نشته. او د الله تعالی حسن او جمال داسې دی چې د هغې په مقابل کې بل حسن او جمال نشته. د الله تعالی لویي او بلندي داسې ده چې د هغې په مقابل کې بله لویي او بلندي نشته. د الله تعالی د عظمت مثال داسې دی لکه د لمر د راختو په وخت کې ستوري بیا تاریک پاته سي. د الله تعالی عظمت چې د چا په دماغ او په زړه کې رالی، بیا د نور انسانانو د نور مخلوقاتو عظمت خود به خود د هغې